د ټولو نه مخکې زه به د ننګرهار د ولایت په نمایندګۍ باندې عزتمندو مشرانو ته ښه راغلاست او ستړي مشي یم په خیر راغلئ او هرکله راشئ. خو بیا هم عزتمندو ځان داسې کومه چې دا وخت دومره مه کموئ، ځکه تاسو ډېر مهم مسایل غواړئ او هغه تاسو چې 3 دقیقې وخت ورکوئ نو هغه خو دا وخت زموږ په دې کې خلاص شو. ځکه چې د لالپورې نه راغلی، د خوږیاڼو نه راغلی، د شینوارو نه راغلی، د دریانور نه راغلی، د دې لرو ځایونو نه خلک راغلي، ستاسو د لیدلو په حرمان دي، ستاسو ته هغه مشکلات خپلوئ، هغه وخت ډېر کم دی. خیر دی تاسو موږ سره لږ تکلیف تېر کړئ چې موږ نه دومره د لرې ځایونو نه راځو، نو باید تاسو لږ وختي راغلي وي او بیا لږ تکلیف را سره خیر دی تېر کړئ. زموږ خبرو ته لږ غوږ ونیسئ. ما سره خو دومره خبرې نشته، خو مشرانو سره او مسلکي خلکو سره، ځکه دا د عالي تحصیلاتو دغه د خبره ده، دا د دغه خبره ده، دا د وزارت چې شی دی عالي تحصیلات یو دغه دی، دا بل اطلاعات و کلتور، نو دا ډېرې مهمې او مسلکي خبرې دي. زما عرض دا دی چې دې ته سره باید غوږ ونیسي او متوجه شي ورسره. زه یوه خبره د دې خپلو مشرانو نه زما عرض دا دی چې هره غوښتنه کوئ او هر انتقاد کوئ دا باید ډېر سالم وي او په دې شکل نه وي چې سړی په خپل امارت باندې بې ځایه ټکونه وکړي، هغه نیوکې وکړي چې هغه بیخي حقیقت نه لري. نو دغه نیوکې مه کوئ. که چېرته زموږ مشکلات یې موږ راځئ چې اول د ولسوال صاحب سره شریک کړو، ولسونه یې ولسوال زموږ د مشکلاتو دپاره دی. که بیا هلته زموږ مشکل حل نه شي راځئ چې د رئیس صاحب سره شریک کړو، هلته هم چې مشکل حل نه شو راځئ چې د والي صاحب سره شریک کړو. داسې نه کوو چې د ولسوالۍ نه راشو او راساً د والي صاحب په غېږ کې کښېنو او یا د ولسوالۍ نه حرکت وکړو او راساً وزارت ته لاړ شو. دا خبره نه ده. یو تیر مجلس شوی دی، وزیر صاحب داخله پکې ټول ولس په دې باندې خفه دی، ټول ولس په دې باندې خبر دی. انتقاد باید وشي، په طالب باندې صحیح انتقاد وشي او که کوم پیراداري څوک تالاشي کوي، که څوک تالاشي نه کوي او ما ونګوري خلکو په ځانونو کې بمونه راوړه او عالمان یې راله والوځول، خلکو په خپو کې بمونه راوړه او عالمان یې والوځول. په دې خبر دې څوک نه خبر کېږي چې والله زه تالاشي کړم او دا ولسوال دې داسې دی او قومندان دې داسې دی او پلانکې دې داسې دی. دا خبرې ښې خبرې نه دي. دا چې څوک کوي دا د امارت خلاف سړی دی، دا د یو ځای نه تربیه شوی سړی دی. دا خبرې دي. عرض کومه زه به داسې خبره وکړم چې خیر خبرې به دغه شوي دي، هسې زه به خپل مشکلات او د ننګرهار داسې کم زه ته ویم چې زما مشرانو اولنۍ خبره دا ده چې تاسو دا د ننګرهار ولایت چې وګورئ دا یو سرحدي ولایت دی. دې کې 3 قومونه چې مثال په سرحدونو کې پراته دي چې هغه خوږیاڼي دي. تاسو د خوږیاڼي مشکلات وګورئ چې څومره زیات دي. سړک یې نشته دی، کلینیک یې نشته دی، تګ راتګ یې په هغه شکل دی. هغه امدادي مواد خدای راستي چې هغه امدادي مواد چې په مثال په ښار کې توجیه کېږي یا په کامه کې توجیه کېږي یا په بله بیسودو کې یا په سرخور کې، اولنی حق د هغه چا دی چې په هغه په سرحد کې پروت دی. تاسو دې ته توجه وکړئ. بله خبر د شینوارو ده، تاسو دا شینوار یې وګورئ چې دا د بمونو مور په شینوارو استعمال شو. هغه زاړه کورونه چې د 100 کالو موږ جوړ کړي وو د شینوارو عزیزانو، هغه له د بمونو مور روان کړل. بیا په خدای داعش راوسته، بیا داعش په هغه شکل باندې دی چې تباه کړل، ویشته مړې کړل، په بمونو کې څه به ونه کړل. تاسو دا ټول خبرې اورېدلې، مګر تاسو توجه باید په دغه ځایونو باندې دغه خوږیاڼو نه داسې راونیسئ کړه د سړک مشکلې کړه د معرف مشکلې کړه د مکتب مشکلې او داسې په شینوارو باندې تاو شي او داسې راتاو شي په مومندو په دغه په سره ګوشته او دغه شان تاسو د درېنو پورې لاړ شئ چې تاسو ته پته ولګېږي چې دا خلک په کوم حالت کې دي. دا خلک هلته وږي ګرځي، خو مګر چې د دې د امارت سړی ورشي هلته له پسونه او چرګان او غویانه لاړی. رئیس صاحب د سرحداتو کور دی، ودانې خدای دې له ډېر خیر ورکړي. دا ګرځي د خوږیاڼو پورې په شینوارو او دغه شانې لاړو زموږ مومندو ته. دا هلته مومند ولیدل او دا منطقه یې ولیده او هغه یې ولیدل چې څومره مشکل لري دې خلکو. د دې خلکو سره خوار واده هم نه شوه کولی، ځکه چې دلته امارت څه خبر چې بودیجه به وي یا به نه وي. اوس که دې رئیس صاحب سره بودیجه نه وي دا به ماله څه وکړي؟ دا خو ماله مکتب نه شي جوړولی. تاسو دغه د وزارت مشران، دا د کابل مشران توجه وکړئ دې ریاستونو ته. تاسو ورکړئ دوی له فنډونه، تاسو ورکړئ دوی له پیسې چې دوی د خلکو دپاره کار وکړي، دوی د خلکو دپاره خدمت وکړي. اوس هر ریاست مسلک معلوم دی چې دغه مسلک دی.
مګر د قبایلو ریاست چې دی دا خو د اقوامو د قبایلو د خو ستاسو داسې ریاست دی چې دا باید خل راټول کړي، دا باید جرګې وکړي، دې کې فیصلې کېږي، په سوونو فیصلې اوس همدې رحمت الله غازي صاحب کړي، په سوونو فیصلې دا راغلي، دا د خلکو مشکلات یې حاصل کړي دي، مګر یوه روپۍ د چا نه د اخیستې او د موټر خرچه د چا نه د اخیستې. تاسو باید توجه وکړئ، دا د قومونو قبایلو ریاست چې دی دا لږ تقویه کوي. خیر دی وزیر د سرحداتو ته تاسو دا خبره وکړئ. او بل زمونږ د والي صاحب د ولایت د زمونږ عرض دا دی ولایت ته چې دغه بعضې خبرې دي لکه د قومونو خبرې چې دا د ریاسته پورې وتړل شي. دا قومونه باید دغه قومونه ته ډېر ښه قومونه شوراګانې لري، غونډې لري، هر شی دغه کوي. عزیزانو نو یوه خبره چې ما ته مشرانو وکړله، خیر دی زه د امارت زمونږ امارت دی، څوک چې د امارت مخالفت کوي دا خو بیا د امارت ګټه زمونږ ګټه د ورکوي، مګر یو شی چې ولس بې درکه زیات غریب دی. تاسو وګورئ چې دا ولس په کم حساب کې دی. زه وایم چې دغه بعضې ټیکسونه چې دي په دې باندې تجدید نظر وکړي، که دا د ترانسپورټ دی، که دا د مصروفیت دی، که دا د ښاروالۍ دی، که دا نور دي په دې باندې یو تجدید نظر وکړي چې څنګه کولی شو چې هم ولس ته ګټه ورسېږي، عوام هم حکومت ته ګټه ورسېږي. زه به راته د معدنونو خبره وکړم. زما یو معدن دی تقریبا زه ډېر په دې کې کمزوری یم. ما تقریبا 1500 لکه یا څه کم 15 میلیونه افغانۍ دا دولت ته ما ټیکس ورکړی، یعنې تقریبا 15 کروړه ما دولت ته ټیکس ورکړی. زه دې کې ډېر غریب یم، د ما نه غټ دغه شته دی چې هغوی د دې نه زیات ورکړي دي. یو شی چې په دې کې دی، یعنې موږ دا شکایت داسې نه کوو چې نه دا موږ په دغه کوو چې دا د انتقاد په شکل یې نه کوو، د اصلاح په شکل یې کوو چې موږ څنګه کولی شو چې موږ د خپل وزیران په دې قانع کړو چې دا بعضې معدنونه ټیکسونه ډېر زیات دي، که چېرته د دې ټیکس راکم شي. اوس ما 1500 لکه روپۍ په 5 میاشتو کې ورکړي دي امارت ته. زه کولی شم چې په 5 میاشتو کې 2000 لکه روپۍ 3000 لکه روپۍ ورکړم چې زما نرخ لږ راټیټ شي. مثال به وي داسې ټولې خبرې، که دا د ښاروالۍ پورې تړلي دي، که دا د معارف پورې تړلي، که دا د مستوفیت پورې تړلي، کله چې دا د ولس سره یو همکاري او کومک وشي نو انشاءالله چې دا خبرې ټولې دغه کېږي. نور خو د امارت ته زموږ سره زار دی، لکه څنګه چې رئیس صاحب وویل دا صحیح خبره ده. زما یو مشر دی چې د کله د جمهوریت په وخت کې یو ورځ طالبان راغی، ماخوستان د شپه 3 کسان دي، وایي ما ته وویل چې دغه دی چې راغله زه چې ورخطا غوندې شوم، وایي چې یو کپ ډوډۍ موږ له راکړئ. وایي ته چې دا ډوډۍ راویسته او په حجرې تېر نه شو، دا حجره د په کور کې وه، د دې حجرې نه بله لار دغه ته تلې وه، دا کور ته ننوتې وه. وایي ته چې ډوډۍ موږ وخوړه، وایي موږ ته یې وویلې چې ګوره دا چاپي لویږي، که دا چاپه راغله نو بس ډایرکټ زموږ کور ته راننوځئ. تا چې زه په کور کې د ښځې سره کېنو د دې نه به غټه قرباني چېرته وي. وایي ډایرکټ کور ته راشه چې چاپه باندې پوه شو کور ته راشه، یعنې چې زه د خپلو زنانو سره کېنو زه تا وساتم. د دې نه به خپله قرباني د ولس کمه وي، دا خو د ولس قرباني وه. لکه رئیس صاحب چې وویلې دا د ولس دواګانې وي. خو یوه خبره تاسو ته کوم، وروره تاسو اوس هغه خلک چې ستا په ضد جنګېدل او په ظلم مینه وسله به ورسره وه، تا خو دا خلک هېر کړي دي، تا دا ولس هېر کړی دی. ته چې غونډو له راغواړې هغه خلک راغواړې. زه په ثبات په ثبوت په اسنادو درته ښیم، والي صاحب ته یې ویم، تا ته یې ویم، هر چا ته یې ویم. آینده به موږ په داسې شکل باندې موږ په دې خفه کېږو. هغه ولس چې ستا خوږې او هغه چې ته د ښځې سره کېنولې هغه باید ستا هېر نه شي. که هغه سپین ږیری او که هغه تور ږیری، که هغه ملا که هغه هر څوک که ځوان هغه باید ته هېر نه کړې، هغه باید ته راوغواړې. داسې نه چې خلک خبر نه دي، مشران خبر نه دي، دغه عزتمن خلک خبر نه دي. فرمایشي یو غونډه جوړېږي او سړی پکې خبره د ننګرهار کوي. د دې اجازه موږ ولسونه هېڅ چاته نه ورکوو چې هغه په امارت باندې غیر اصولي او غیر قانوني ټکي وکړي. دا اجازه هېڅ چاته دا ولس نه ورکوي. ما ته خپل ولس ویلي، ما ته د خپل قوم ویلي دي چې وروره دغه خبرې چې څوک یې برلقه کوي د شیطانت او د ارامېتوب او خیانت یې کوي، دغه خبرې موږ د چا نه منو. زه تا ته دا ویم، دواړو مونږ صاحبانو ته سوال کوم، تاسو رئیسانو ته هم دا خبره کوم. زما عزتمندو وزیر صاحب داخله راغلی دی، زموږ عرض دا دی چې یو وارې موږ ته وزیر صاحب داخله بیا دعوت کوي، یا وارې دعوت کوي چې موږ ټول ولس، زه په 100 کسانو باندې دا ولس نه دی، ته د ټول ننګرهار
خلک او مشران راوغواړه او بیا موږ وزیر صاحب داخله له زه د سټیټ د خوا نه دا دعوت ورکوم چې را دي شي ننګرهار ته او د ننګرهار د خلکو اواز دې واوري. موږ هېڅکله داسې ټکه په چا باندې نه کوو چې هغه خدای نخواسته چې موږ هېڅ ثبوت او اسناد ونه لرو. دا ټکه موږ په چا باندې نه کوو. مننه، تاسو نه ډېره مننه. کور و مدن خدای د خیر.